توجه 24 घंटे یو سټوډنټ پبجي کو لاست سټیج ته چې رسېده رګې د مزغو پټاو شو مړ شو خورم جاړي مورم جاړي د خور او د مور انټرویو په سوشل میډیا پرته ده توبه وباسه د دې پبجي پرې توجه ماشومانو ختمونه ماته هغه ورځ هم یاد ده د دسمبر هغه میاشت ماته یاد ده دسمبر داسې سټیج جوړ دي علما دي ماشومانو د 8 کالو د 10 کالو کم ماشومان ته ماته وخایا د ماشومانو غاړه کې هار اچولي توجه غاړه کې هار اچولي حفظ القرآن سند ورته ملو دي تحفه هدیه قرآن ملو دي سټیج جوړ دي علما خطیبان دي مشایخ دي اولیاء دي پیران بزرگان راغلي دي یو مور هار راغسته دي د دروازې کونډه کې راځوړن کړي کله دن نزي کله بارزي کله دن نزي کله بارزي یو کس تیریده اته اما جی مور بیبي دن نه بار ولې کیږي کور کې نه کنه وای الته مدرسې پروګرام شروع دي ختم القرآن دي زما بچي د قرآن حافظ شو زه د حافظ سم مور شم زه د قاری سم مور شم ربا زما بچي قرآن یاد ک اوس په بچي می راضي حافظ سم راضي مبارکي په ورکم غاړه کې هار بوات اچوم ځان ته بیران نږدې کوم پیار محبت به سره کوم درس شو دماکه شو پته نشته د کومه بدبخت سپيري بچي دماکه کې وال وته چې لک سات تیر شه هغه د قرآن حافظ ټوکړي ټوکړي په وینو کې لټ پت مور ترول شموري هغه ستاسو حافظ سب شهید حافظ سب شهید شه تا د باجو کورسونه شروع کړ خیبر پختونخوا کې 400 کې توجه ستاسو د حافظان نه نفرت عالمانو نه نفرت دي تبلیغیانو پیرانو مجاهدینو نفرت دي ډمانو سره مینه ده ګلوکاران فنکاران اداکاران سره مینه ده تابع حافظان ختم شول التم حافظان شهیدان شول 70 حافظان څومره کم جنگو 70 حافظان شهیدان شول دلتم حافظان شهیدان شول زماوی پاک المدارس چې کله جوړ شوی هغه وخت نه والے 2021 پورې زماوی پاک المدارس ملتان 10 لاکھ نه زیات د قرآن حافظان امت مسلمه ته ورکړي دي هر بچہ میرا ابو بکر صدیق حافظان شهیدان شول قرآن راجمه کله چې قرآن راجمه عثماني غنی راجمه قرآن د الله کلامو کتابی شکل کې امت صحابه ورک عظمت صحابه چا ورک امت د کتاب په شکل کې قرآن چا ورک وای کنه چا ورک نازل په عربستان کې وشو اواز لهجه مصر ته ملو شو تحریر یې په استنبول کې وشو او د قرآن اشاعت او خوریدل په برصغیر پاک او هند کې وشو ماشاءالله دا انتخاب دی نن د جمعې ورځ ده پاکستان چې آزادې ده 14 اگست 1947 د 20 رمضان شپه وه لیلة القدر شپه وه پاکستان چې وجود کې راته ماشاءالله اتفاقی خبرې نه دي قاری صاحب د دې شپې انتخاب پاکستان دپاره زما رب کړی 27 رمضان کې شب سبا چې رڼا شوه نو د جمعې ورځ به جمعة المبارک پاکستان آزاد شو جمعة المبارک نو د رمضان مبارک اخیری جمعة الوداع وه دا څه خبرې بره دا اتفاقي خبرې نه دي توجه په کومه خطه او په کوم ځای چې دا پروګرام وشو دا ځای د چا دی دا ځای کاشف دا به انشاءالله مدرسې الله تعالی انتظام برابري خبر د قرآن او د صحابه او د عظمت ته انشاءالله بلا ځمکې دي پوکې ورکه داړو څه ځای نه دی بهرحال دا انتخاب شوی دی کني هغه ځای باندې دا جلسه کړې وه دا څه خبرې بره نه دي یارېږه مه په زړه لاس کوې قبر ته چاوړي نه ده تې قبر ته یو څه د نر بچي